شو چې هغه معذوره خلک چې په خپل باندې معذوره دي هغوی په جیل کې پراته دي خو د خپلې خبرې نه رسته کېږي نه. الحمدلله زمونږ دا ایمان دی چې د حضور علیه السلام په شان باندې خپل ځان خپل جان خپل وطن خپل مال هر څه قربانو. نو دغه قرباني غواړي په دې کې دی صاحب هم قرباني ورکړې وه. اوله صورت دوی په جیل کې تېرې کړې وې. زه دغه عظیم شاه سوار ته دغه اسیر ختم نبوت هغوی ته جناب وقار احمد قادری صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او په خپل آواز داودي سره د حضور علیه السلام وصف سره یو کړي. جناب وقار احمد قادری صاحب. الله پاک سارا زما کامل شک د حضور مبارک نصیب کا. درود شریف پر رسول الله مبارک وی. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. زما عزتمندو مشرانو کشرانو امزولو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم. عزتمندو زه عالم نه یم یو امین انسان یم او کله ناکله زه دا خبره کوم په محفل کې چې مونږ او تاسو کې به داسې څوک چې د الله تعالی د شان سره چې څنګه ښایي هغه شان عبادت یې کړي څوک شته نشته که نه. نو زه وایم خدای پاک ته کامل شک د رسول الله مبارک زمونږ نصیب کړي سره ستاسو. زمونږ د اعمالو خدا مثال دی لکه یو سړي ته چې سړی دا جام نه ورکي ورته یې دی کې لږې اوبه راواله او هغې وله د چکړو نه راډک کړي. نو داسې سړي ته د سړي کار پیدا کېږي. زمونږ دغه عبادتونه دي. یو عشق د حضور مبارک ته یو صحابي مبارک علما ناست دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل وی قربان قیامت پکلی او مبارک ورته وایي داسې دی جي مبارک ورته وایي تا ولې څه تیارې کړې دي چې ته د قیامت تپوس کې. وی محبوبه هېڅ عمل مې نشته خو تا سره مې مینه ده الله تعالی سره مې مینه ده. وی بیا مه یارېږه المرء مع من احب چې ما سره دې مینه ده او خدای سره دې مینه ده. نو بس د دې دا مطلب نه شو چې تاسو بیا منځونه او اودسونه نه کوئ او بس. خو د حضور مبارک عشق محبت دا اول دی. په دې کې چې پوچی غونتې کمی وي نو عبادتونه دا کار نه کوي. په شوق سره په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. دا محفل د عمرې نه چې کم کسان راغلي د دې باره کې جوړ دی. نو زه وایم زه به د حضور مبارک هغه منظر تاسو ته بیان کم چې کم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته ځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راز سردار نبی راز سردار نبی راز سردار نبی د مدینه عالم راوتی استاد پارا نبی راز سردار نبی راز سردار نبی راز سردار نبی د مدینه عالم راوتی استاد پارا نبی راز سردار نبی د مدینه عالم دل ترازی سحرا عاشقان بی دیدنا محروم زی مازی گر اے گل غزارا نبی اے گل غزارا نبی وخی تمام د فراقت چغی بیوارا نبی راز سردار نبی
راز سردارا نبی راز سردارا نبی د مدینه عالم راوتی ستا د پارا نبی راز سردارا نبی ندی هیچا لیدلی جاهو جلال د غسی نه د شاهانو شوي د استقبال دغسې زما مختاره نبي زما مختاره نبي ګوري نران خزی بچی د مکی لاره نبی راز سردار نبی راز سردار نبی راز سردار نبی د مدینه عالم راوتی ستا د پارا نبی راز سردار نبی هجر د اور نکړ ډک تمام زمار گنا روتوی روح میں پکی د فراقت غمنا ہجر د اور نکڑ ڈک تمام زمار گنا روتوی روح میں پکی د فراقت غمنا زماروی دارا نبی زماروی دارا نبی ز عبدالله تعالی در زما د نوخار نبی راز سردار نبی راز سردار نبی وی سلام دی پا نبی رویدار زمان شرال جدد ددر غبار زمان چه شاهان د ټول جهان قدم بوس دی نو محمد لري هغه نامدار زمان چې د عرش په نرد باندې قدم ایخي د سر سور شاغا تاجدار زمان نو په مرکلون کې عبدالله یم د نوخار وی ژوندی دی پناما نوخار زما بلبل یم دے مزار د پاک حبیب چمن زما قربان دا وطن شالله وطن زما بلبل یم دے مزار د پاک حبیب چمن زما قربان د وطن شالله وطن زما قسم دی چی عزت د آقا په مخ کوما مسکن می د حبیب دی مدینہ ورته ورزما مصطفی مجتبی محبوبا مرحبا نو قسم دی چی عزت د آقا په مخ کوما مسکن می د محبوب دی مدینہ ورته ورزما پکار نه دی پردوس رضوان نعیم آدن زما قربان د وطن شالله وطن زما بلبل یم دے مزار د پاک حبیب چمن زما قربان دا وطن شالله وطن زما ساکین با دا ختن شي
توبګار د خپل وطن قسم دی آغا دمبا تی قربان کی زر خطنا عزتمندو خطن په افریقا کې د یو ډېر ښکلي ځای نوم دی موسمي لحاظ سره هم ډېر ښه دی زمونږ یو ملګری تللی و هغه هلته زنجبار یو ښکلې علاقه ده هغې ولیدو وی الله دې عبدالله صاحب عریق الرحمت کې وي هغه زنجبار ته هم راغلی دی وګوره وي دا یې یاد کړی دی اشعارو کې نو دا استاد هغه یادوي چې ساکین به د خوتن شي توبګار د خپل وطن قسم دی آغا دمبا تی قربان کی زر خطنا که اولید خوبانو مدنی خوتن زما قربان دا وطن شالله وطن زما بلبل یم دے مزار د پاک حبیب چمن زما قربان دا وطن شالله وطن زما سبب دا خوخی دوئے زمان دے بالعلت لری سر دسترگو د محبوبہ مشابہت پدغے سبب خوخ دے عقیقی من زمان قربان د وطن شالله وطن زمان بلبل یم د مظهر د پاک حبیب چمن زمان قربان د وطن شالله وطن زمان ستامینا کی حضرتا د دنیا نمرور یما لبیدیم عبدالله یم ستا د حسن نا خبر یم تعریف کی دی مدامو لگو هر دهن زما قربان دا وطن شالله وطن زما بلبل یم دے مزار د پاک حبیب چمن زما قربان د وطن شالله وطن زما درود شریف ہوئے اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اوچت کړه دی رب شان د مدینه خزان لري بوستان د مدینه نو په مکه کې چې پیدا څومره خوبانو رب غک لټول خوبان د مدینه دا والیم په لکسلو دی دې بدل څه بڼل نه را کما ته ما ته پرې اوس ما طرف ته توجه برابر ساتي چې سمې ویل